او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و زما د دې امت څخه خلک به د شپې لوبې کوي او غانې بجانې به ورته غږېږي سار راپاسي رب العالمین به شادوګان او خنجران جوړ کړي. نو کوم سړی چې غانې بجانې اوري ويصب في اذنيه الانق يوم القيامه قیامت پر ورځ باندې به دا غوږونه الله رب العالمین د اور د تانبې نه ډکي. په دې غوږ کې ګوره میږی موږ نشو برداشت کولی که دې غوږ ته اوبه ورننوتې قسم په الله که ته خوب وکړي دا غوږونه به الله د اور د سیلۍ نه ډکوي چا چې ګانو بجانو ته غوږونه ایښي. نو ګډېږئ م ګانې مه اورئ. تاسو مسلمانان یې پښتانه یې غیرتي خلک یې. یو دا ده چې د ګانو د موسیقۍ د آلاتو نه ځان ساتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دو نعمت اوازونه ملعون دي د الله سخت بدي شي. یو د مړي ویر ته چې کوم رمباړې اوازونه ویل کېږي دا د الله بدي شي دا ملعون اواز دی. او دویم د ګانې بجانې او د ټپې او د لوبې چې کومې چغې دي د موسیقۍ ملعون اواز د الله بدي شي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې دا غنا چې دا ډول سرنا دا موسیقي دا د منافقت پر لکه د سر ازرغونی لکه څنګه چې په دې وبو باندې د فصل ازرغونیږي دا د شړنه منافق جوړي. او دا وجه ده چې د قیامت د علاماتونه یو خطرناک علامه دار چې وظهرت القینات والمعاذف دمي والا د دمتوب بار اخکار شي داغه د وجه نه به د کانو بارانونه زلزلې پزمکه منډل او پرله پسې عذابونه براشتاټي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و زما د دې امت څخه خلک به د شپې لوبې کوي او غانې بجانې به ورته غږېږي او دا به چې سار راپاسي رب العالمین به شادوګان او خنجران جوړ کړي. او وی ګناه به سي چې یو به دې ځان ته غانې غږولې او دویم به زنا او شراب حلال ګڼل. نو دا ګناه کبیره ده. غانو نه د موسیقۍ نه د ګډېدلو نه د فلمونو نه د دې نه ځان د الله د رضا لپاره وساتئ. وی کم خلک چې غانې بجانې اوري نن ډمې تناسي او ډم تناسي هغه ډمې او ډمې خو غانه دی شروع کړي د خلکو نه په پیسې پیدا کړي. اکه ډانس کوي په یو غانه باندې 10 لک روپۍ علي 6 لک روپۍ علي ځان لا جهنم علي خو پیسې اغستې دي او ته په اساس ځان هلاکي او تباہ کوي. دنیا هم به تباہ کړه او آخرت هم به تباہ کړه. مونږ نشتا ذکر نشتا تلاوت نشتا صرف غړا او غانو فلمونه د ځان ته سٹارټ کړي دي. دا د الله رب العالمین غضب له دعوت ورکول دي. بل دا د غډا ډېر سپک کار دی. کم سړی چې غړیږي هغه بدی ښکاري هغه کې حیا ختمي دا هغه پلار او مور هم بدی ښکاري دا ظالم نه خاندان هم خلک سپک وته ګوري. دا ډمان څومره خلک سپک ګڼي دا معاشرت کرکه کوي ځکه دوی په دې غډاګانو باندې په دې لوبو باندې ځان تباہ او هلاک. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سيكون في آخر زمان خسف وقصف ومسخ. زما په دې امت باندې به الله رب العالمین درې بدترین عذابونه راولي الله دې موږ تاسو وساتي. یو به په دې باندې الله رب العالمین د کانو باران کې د کانو. دویم الله رب العالمین بر دې شکلونه مسخه کوي شادوغان او خنزیران به الله رب العالمین جوړي. او درې مداد چې الله رب العالمین به پزمکه باندې ژوندۍ منډي څنګه چې قارون راخلیو دس یو اعلان بوشي چې لکه پلانکې علاقه پلانکې ذلت رزمکه راخله صحابه د الله رسول دا بکله کیږي. دا الله نبی او تو فرمایل اذا ظهرت المعازف والقینات کله چې آلات د موسیقي آلات د دمتو پړاګ شي او دمه راکار شي سمانا غانې بجانې فلمونه موسیقي غډاګانی او آلات د دمتو پړاګ شي ار سړې دکړو باجو تکینی. او بلدار چې واستهلت الخمر شراب سکل خلق شروع کی. نو سمانا چې سکل دی دمتو تلاس واچول فلمونه او دمه او غانې بجانې کتلې غډاګانی کولی او دویم شراب اسکل. نو الله رب العالمین په دکانو باران کوي الله به پزمکه منډي الله به شادوګان او خنجران جوړي. د غانو نه د غډاګانو نه د شرابو نه د سیګریټو نه ار هغه کار چې الله او د الله رسول ته منع کړی دا ځان ته لري وساته. غډاګانې کول موسیقي غول دا ګناه کبیره ده. ار مسلمان د الله نه ویریږي دین د ځان لري وساتي.